قرآن کریم او د زړه پاکوالی. یو سړی و چې تل به یې د قرآن کریم تلاوت کوو خو په معنا یې نه پوهېد. ماشومې لور یې ورڅخه وپوښتل څه پیدا چې قرآن کریم لولې او په معنا یې نه پوهېږې. پلار یې وویل ټوکرۍ واخله او د سیند له اوبو څخه یې ډک کړه او بیرته یې ماته راوړه. لور یې ورته وویل دا امکان نه لري چې اوبه دې په ټوکرۍ کې پاتې شي. پلار یې وویل یو ځل یې امتحان کړه. لور یې لاړه، هغه ټوکرۍ چې په هغه کې به یې ځغال ایښودل راواخیست، د سیند غاړې ته لاړ، ټوکرۍ یې اوبو کې غوټه کړ او په منډه منډه یې د پلار خواته را روانه شوه. مګر ټولې اوبه له ټوکرۍ څخه تشې شولې، هېڅ پکې پاتې نه شوې. لور یې د پلار خواته راغله او ویې ویل پلاره هېڅ فایده نه لري، ما اول هم درته وویل چې ټوکرۍ کې اوبه نه راوړل کېږي. پلار یې وویل یو ځل یې بیا امتحان کړه. لور یې بیا هڅه وکړه خو بریالی نه شوه چې پلار ته اوبه راوړي. د دریم او څلورم ځل لپاره یې هم هڅه وکړه خو بریالی نه شوه. آخر ستړې شوه، د پلار خواته راغله او ویې ویل دا هېڅ امکان نه لري، ما ډېره هڅه وکړه خو په ټوکرۍ کې اوبه نه راوړل کېږي. پلار یې وویل ټوکرۍ مخکې څه ډول و؟ د لور یې یو شي ته پام شو او پلار ته یې وویل هو ټوکرۍ مخکې د تورو ځغالو د پاتې شونیو او مرداریو څخه ډک و خو اوس پاک او ستر شوی دی. پلار یې په ځواب کې داسې وویل دا هغه کار دی چې قرآن کریم یې د زړه لپاره کوي. نړۍ او د هغه کارونه د زړه له مرداریو څخه ډکوي. د قرآن کریم لوستل داسې دي لکه په سیند زړه پاکول، که چېرته یې په معنا هم نه پوهېږي. د اوښکو نه راتلل د زړه د سختۍ له امله وي. د زړه سختي د ګناهونو د ډېروالي له امله وي. د ګناهونو ډېروالی د مرګ د هېرولو له امله وي. د مرګ نه غفلت د اوږدو امیدونو له امله وي. اوږدو امیدونه له دنیا سره د محبت له امله وي او د دنیا سره محبت د ټولو ګناهونو سرچینه ده. که د ژوند آرام او د زړه سکون غواړې نو تل قرآن کریم تلاوت کوه.